بلخ کې له بهر څخه راستانه شوو کډوالو ته یو شمېر نغدي مرستې وویشل شوې. نن د WHO مؤسسې او د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست سره په همغږۍ څه باندې 1500 سروې شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د بلخ کډوالو چارو ریاست رئیس مولوي اسدالله وفا وایي چې دغه مرستې به په 3 مرحلو کې یادو کورنیو ته ورکړل شي. په بلخ ولایت کې موږ 1510 کورنیو دپاره نغدې روپۍ توزیع کوو چې هر کورنۍ په سر باندې 10115 روپۍ ورته توزیع کیږي او دا په مالی مرسته د WCH مؤسسې او زموږ د ریاست په همکارۍ او په هماهنګۍ باندې چې تفاهمنامه امضا شوې ده. وروسته د دې نه بیا سروې شوې ده. د سروې نه وروسته دغو کورنیو دپاره دغه روپۍ توزیع شولې. ښاغلی مولوي وفا زیاتوي چې د ویشل شویو مرستو سربیره په راتلونکي کې د کډوالو چارو ریاست له مالي بودیجې څخه ځینې بنسټیز پلانونه هم په پام کې لري تر څو راغلي کډوال ترې برخمن شي. په بلخ ولایت کې موږ مهاجرینو دپاره په دې نوي کال کې هم پلانونه ورته لرو. د دې دپاره د اشتغال ځای په بخش کې هم برنامې ورته لرو چې کوشش کوو چې د دې دپاره اشتغال ځای دپاره یو برنامې برابرې کړو. په بلخ ولایت یو غټ ښار ده، فابریکې ډېرې شته دي، شرکتونه شته دي، د دې هلته استخدام کړو. همدا رقم نور موږ د مؤسساتو سره مجلسونه په دې نیولي دي. په نورو بخشو کې هم دا اوس موږ سروېګانې روانې دي چې د مهاجرینو ستونزې او عمده ستونزې څه شي دي، کومې ستونزې د دوی چې وي وروسته د سروې نه بیا معلومیږي. که چیرې دوی سرپناه ته ضرورت اشد سرپناه به ورته جوړیږي، که چیرې دوی مکاتب ورته ضرورت مکاتب ورته جوړیږي، که چیرې مدارسو ضرورت مدارس ورته جوړیږي، او که چیرې د مواد غذایي ضرورت و مواد غذایي به انشاءالله ورته توزیع کیږي. مو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په حکم باندې په 14 ولایتو کې چې کمیټې ورته جوړې شوې دي چې د مهاجرینو لاسنیوی دې وشي. دغه کډوال چې مرستې ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي چې خپل هیواد ته راستانه شوي او د اسلامي امارت له حکومت څخه په رضایت ښودو هم دا هیله لري چې په راتلونکي کې ورته د بنسټیزو کارونو زمینه برابره کړي. الحمدلله کوم وخت نه چې موږ خپل وطن ته را داخله سوي یو راغلي یو د هغې ورځې نه ډېر زیات خوشحالي احساسوو او ډېر خوشحاله یو اول د حکومت نه او بیا د عوامو نه. او اوس دلته راغلي یو موږ سره کومک وکړو. الله دې له دې سره ښه وکړي، الله دې اجر ورکړي. 10,015 روپۍ راکړلې او 3 میاشتې دا مسلسل راکول کېږي. ډېر خوشحاله یو. خپل وطن ته راغلي الحمدلله، پیسې یې راته راکړلې، ښه خوشحاله یو، هر شی شته، د شي کمی نشته پکې. الله دې هر مسلمان ورته راولي، هیڅ شي کمی نشته پکې. وطن هم ماشاءالله ګل ده. ډېر بې حده خوشحاله یم. 10,015 روپۍ اوس موږ ته میلاو شوې. بس دغه مرسته ورسېدل، موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر کار به اوس برابر شي که خدای کوله. د یادولو وړ ده چې بلخ ولایت ته سږکال څه باندې 23,000 کډوال راستانه شوي دي چې د اسلامي امارت بېلابېلو ادارو منصوبینو لخوا په ورسره د ټولو ستونزو حل لپاره په چټکۍ سره کار روان دی. زبید خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.